چې خاون وله د کم ځي اجازت ورکو هغه ځي ته به ځي. لکه اجازت یې وله ورکو چې ته لاړه شه هسپتال ته او دا راووته وي هسې م راوتی یم هغه پلانې کره به م لاړه شم، نو دا ناروا دي، ځکه چې خاوند د دې اجازت نه دی ورکړی ته پلانې کره لاړه شه، او کیدی شي هغه د اجازت نه ورکوي، هغه دا غواړي نه چې دلته لاړه شي، کیدی شي که نه شي کیدی. نو څنګه دا د پلانې کره یا پلانې کره ځي، د دې به اجازت د خاوند نه اخلي، دا نه دی جایز. او دا خبره یاده کوي، یو حدیث کې راځي، امام بزار راوړی، امام احمد هم راوړی دی، امام حیثمی هم راوړی دی، ډېر ناشنا روایت دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی که چېرته ما چاته امر کولی چې سجده دې وکړي د الله نه علاوه بل چاته، نو ما به دې ښځو ته ویلی چې خاوندانو ته سجده وکړي. ولې؟ من عظم حقه، د هغه د دې حق د لاسه د هغه دومره لوی حق دی. بیا مخکې وی ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. یو ښځه د هغه وخته پورې د ایمان خوند نشي سکلی چې څو پورې دې د خاوند حق نه ادا کړي. نو دې باب کې د الله نه یره پکار ده، دا نه دی جایز چې دا داسې کار